سلام، د پادکست خپرونې ته زموږ له ځانګړې او لایقې مېلمنې نارنجي جانې سره ښه راغلاست. دا چې د 11 صنف د بیولوژي وروستۍ خپرونه ده، نو ځکه مو وغوښتل د لوست تر پیلېدو پورې څو شېبې نارنجي جانه له ځان سره ولرو. زما سلامونه هم درسره ومنئ. د بیولوژي د 11 صنف وروستنۍ خپرونې ته ښه راغلاست. د خپرونې په پای کې هم مهم کارونه لرو چې اوس یې نشم ویلی. تر پایه موږ سره ملتیا وکړئ. نارنجي جانې په لنډه توګه له درسونو څخه دې خپله خاطره ووایه. رښتیا خبره دا ده چې زه اول ډېره تنبله وم، تل به له آخره لومړی وم، خو دغې خپرونې دومره مرسته راسره وکړه چې په 3 غوره زده کوونکو کې راغلم. بله پوښتنه لږه په زړه پورې ده. مثلا که ته نارنجي نه وای، غوښتل ده چې څه اوسې؟ خوښېدل مې چې زرافه اوسم. اوهو، ولې؟ ځکه زه او زرافه د رنګ له اړخه سره ورته یو. او بل دا چې که چیرې زه زرافه وای، نو په دهلیز کې به ناسته وم او له هماغه ځایه مې کولی شو چې په صنف کې ګډون وکړم او هم له پخلنځي څخه هر څه وخورم. نارنجي جانې هغه وخت به دې د اوس په شان بسکیټ او شیدې نه خوړلې، خوراک به دې پاڼې وې. نه غوښتل مې انسان وسم چې اشرف المخلوقات دی. د صنف د وخت تر ټولو خوږه او تر ټولو ترخه خاطره دې ووایه. خوږې خاطرې خو مې ډېرې دي، خو تر ټولو ښه خاطره مې هغه د 8 یا 9 صنف نقاشي وه چې ښوونکي ته مې ایستلې وه او د کال تر ټولو غوره انځور شو. آفرین، کېدای شي چې هغه خپل رسم موږ ته راوښیې؟ نه، ځکه تر ټولو خرابه خاطره مې هماغه وه، ځکه څو ورځې وروسته یو چا ناپامۍ سره هغه انځور په صنف کې پرې کړی و او لرې یې اچولی و. تر اوسه د هغه انځور لپاره خفه یم. هیڅ ښه کار نه دی شوی. اوس که ته مهرباني وکړې او هغه رسم بیا ځلې رسم کړې، تر څو بېرته هغه خاطره راژوندۍ شي. خو نه پوهېږم چې په هغه کیفیت به یې رسم کړی شم که نه. کومه خبره نه ده، دغه دی کاغذ او رنګې درته چمتو شوي دي. دغه دی بشپړ شو. خدای وکړي چې خوښم شي. واو، څومره ښایسته! دغه نقاشي یو ډېر ښه پیغام لري. سپوږمۍ ښوونکې ده. موږ او نورې زده کوونکي دغه ستوري یو چې د علم او پوهې په زده کړې سره په تیاره کې د خلکو روښنایي لامل شوي یو. شاباس، اوس زه دغه انځور تاسو ته درکوم. بیا یې تاسو زما لخوا ښوونکي ته ډالۍ کړئ. تر بیا لیدو مو خدای ته سپارم. مننه نارنجي جانې. اوس به صنف ته لاړ شو او وګورو چې ښوونکی کوم مهم خبر لري. سلام ښوونکي، اجازه ده؟ هو ګرانو زده کوونکو، مهرباني په خیر راغلی. په خیر راغلی. مننه ښوونکي. سلامونه، وخت مو په خیر ګرانو لیدونکو. لنډ به ووایم چې نن د بیولوژي 11 صنف درسونه پای ته رسېږي، نو ځکه د درسونو په پای کې یوه ډېره په زړه پورې خپرونه لرو. نو تر پایه مو ملتیا وکړئ. خو زه او د نن ورځې درس پیلوو. د درس عنوان ګورو. د درس عنوان چاپرال او اوبیز بایومونه. او اوس هم د زده کړې موخې. د زده کړې موخې. زده کوونکي به د دې درس تر پایه وکولی شي چې د چاپرال، معتدلو ځنګلونو، واښه لرونکو سیمو او اوبیزو بایومونو په هکله معلومات ترلاسه کړي، د ذکر شویو بایومونو اقلیمي، نباتي او حیواني ځانګړنې توضیح کړي، د اوبیزو بایومونو بېلابېلې برخې او د هغوی ژوندي موجودات وپیژني.
ښوونکي زما په اند ځنګلي بایوم او واښه لرونکي بایوم هم لوستي وو. دا تکرار نه دي؟ نه زله جانې، هغه باراني ځنګلونه وو، خو دلته متعادل ځنګلونه یا متعادلې واښه لرونکي سیمې لولو چې بیل بایومونه دي، خو لومړی یې له چاپرال څخه پیل وو. په چاپرال بایوم کې کلنیز اورښت له 10 تر 50 سانتي مترو پورې دی. دغه ټول اورښت تقریباً په ژمي کې ترسره کیږي. د تودوخې درجه یې په دوبي کې د سانټیګریډ 10 درجې ده او په ژمي کې د سانټیګریډ له 10 څخه تر 12 درجو پورې ده. نو ځکه سوړ ژمی، منی او پسرلی لري. ښوونکي د چاپرال په بایوم کې کوم ژوندي موجودات شتون لري؟ محسا جانې، په دغه بایوم کې بېلابېل موجودات ژوند کوي، لکه هوسۍ، څخیدونکي، الوتونکي او کوچنۍ ونې او واښه چې د دغه بایوم له وچکالۍ سره یې توافق کړی دی. خو په بل ډول بایوم کې چې لوی پاڼې غورځوونکي متعادل ځنګلونه دي، پراخه وحشي ژوي شتون لري. وګورئ، پاڼې غورځوونکي متعادل ځنګلونه ملایم اقلیم او په پوره اندازې سره اورښت لري چې د ځنګلونو د ودې لامل کیږي. پاڼې غورځوونکي ځنګلونه په هغو سیمو کې چې ګرم دوبی او سوړ ژمی لري وده کوي. په دغه بایوم کې کلنی اورښت له 15 تر 250 سانتي مترو پورې دی. او د دغه بایوم د تودوخې د درجې منځنۍ کچه په دوبي کې 28 درجه سانتیګریډ او په ژمي کې 6 درجه سانتیګریډ ده. ښوونکي دغه بایوم ډیری د ځمکې په کومه برخو کې موقعیت لري؟ زله جانې، پاڼې غورځوونکو متعادلو ځنګلونو د امریکا ختیځې برخې پوښلي دي چې هوسۍ، اوبي سپي، تور ایګ، سنجاب، سوی، موږک او ډیرې الوتونکو ته یې د اوسېدو ځای برابر کړی دی. ښوونکي معتدل واښه لرونکي بایوم څه ډول بایوم دی؟ ثنا جانې، معتدلې واښه لرونکي سیمې معتدل اقلیم، وچ ژمی او مرطوب اوړی لري، لکه څرنګه چې دلته هم تاسې ګورئ. د دغه بایوم کلنی اورښت چې ډیری وختونه موسمي دی له 10 تر 100 سانتي مترو پورې دی. په دغه بایوم کې د تودوخې درجه په ژمي کې -10 درجه سانتیګریډ او په اوړي کې 10 درجه سانتیګریډو ته رسیږي. په دغه سیمو کې کرنه او زراعت څرنګه دی ښوونکي؟ ښه، معتدلې واښه لرونکي سیمې د کرنې لپاره ډېرې مساعدې دي. په ځانګړې توګه د غنمو، وربشو، د جوارو په شان حبوبات پکې ښه وده کوي. د دغه بایوم نباتات واخین او شنه دي او ونې یې له 2 سانتي مترو څخه تر 2 مترو پورې رسیږي. په دغه بایوم کې شته حیوانات د وحشي آس او ځینو نورو په څیر تی لرونکي حیوانات دي. د بایوم یو بل ډول همیشه شنه متعادل ځنګلونه دي چې دلته یې په ګډه سره ګورو او لولو یې. دغه بایوم د وچې هوا او بیلابیلو خاورو په درلودلو سره د همیشه شنه ځنګلونو د ودې لپاره مناسب شرایط چمتو کوي. د امریکا ډیرې سویل ختیځې او لویدیځې برخې دغه ډول ځنګلونه لري. په افغانستان کې د نورستان، کونړ او پکتیا ځنګلونه همیشه شنه ځنګلونه دي. ښه نو ګرانو زده کوونکو، تر دې ځایه که کومه پوښتنه لرئ نو کولی شئ چې ویې پوښتئ. ښوونکي زما په اند اوبیز بایومونه مو نه دي تشریح کړي. اوبیز بایومونه له لنډې دمې څخه وروسته لولو. درنو لیدونکو، زه لنډه دمه نیسو، سر بېرته راګرځو. د خپرونې دوام ته ښه راغلی. لومړی غواړم وپوښتم چې آیا کله داسې شوي دي چې د کم عمره کسانو څخه مو په درسي مسایلو کې مرسته غوښتې وي؟ دا پوښتنه ځکه کوم چې د درس په بهیر کې له دغه ډول مسلې سره مخ شوم. ښوونکي زما په اند دغه موضوع مو مخکې له موږ څخه واورېده، خو زه دا ښه نه ګڼم چې زه په 11 صنف کې اوسم او لاړه شم د 4 یا 8 صنف د زده کوونکو څخه پوښتنه وکړم، ځکه زما عمر او سویه ترې لوړه ده. ښه ماسا جانې، که هغه زده کوونکي پر دې موضوع باندې پوه شي او حل یې کړي، بیا څنګه؟ لومړی خو فکر نه کوم چې کولی وشي. دویمه خبره دا چې ماته شرم او ننګ راځي. هغه کس چې زما له سطحې او سویې څخه ټیټ وي ورڅخه مرسته وغواړم. ثنا جانې، زه له تا سره موافقه نه یم. د ټولنې ډېر زده کوونکي او خلک همدا ستونزه لري، وایي پوښتنه کول عیب نه دي، نه پوهېدل عیب دی. نو موږ او تاسې باید په کوچنیوالي او لویوالي پسې ونه ګرځو او لومړیتوب هغه کس ته ورکړو چې پوه دی او خپله ستونزه ورسره حل کړو. هو ښوونکي، زه له تاسو سره موافقه یم.
شابس، اوس هم د لوست دوام ته راګرځو چې اوبیز بایومونه یا اکویټیک بایومز دي. باید ووایم چې اوبیز بایومونه پر 2 ډلو ویشل شوي دي: سمندري بایومونه یا مالګینې اوبه او د تازه اوبو بایوم یا خوږې اوبه. ښوونکې ولې سمندري بایوم او تازه اوبه یو شان نه دي چې سره جلا جلا ویل شوي؟ سره جانې یو شان نه دي. سکرین ته پام وکړئ، لومړی درته سمندري بایوم تشریح کیږي. د ځمکې نږدې 2/3 برخه سمندرونو پوښلې ده. د سمندر اوبه په 3 بېلابېلو برخو کې موقعیت لري: د لږ ژور سمندر اوبه، د سمندر د سطحې اوبه او د سمندر د ژورو برخو اوبه. بله، خو د لږ ژور سمندر اوبه د سمندري بایوم هغه برخه ده چې د ساحل اړخه کوچنی ده، خو د سمندر د نورو برخو په پرتله د ژوندي جسمونو ډېری ډولونه پکې ژوند کوي. نو ځکه دغه سیمه د بېشمځای حیواناتو د اوسېدو ځای شمیرل کیږي. د لږ ژور سمندر اوبه او د سطحي اوبه څه توپیر لري؟ زله جانې د لږ ژور سمندر په هکله خو مو وویل. اوس هم د سمندر د سطحې اوبو ته پام وکړئ. په توپیر به یې خپله پوه شئ. د سمندر د سطحې په اوبو کې د بېلابېلو پلانکټونونو ټولګې چې الجیانو څخه جوړ شوي دي ژوند کوي. ډېر شمېر کوچني شمزۍ لرونکي حیوانات لکه کبان او بېشمزۍ حیوانات لکه شرمپ، څنګاښ، چینجي او داسې نور له پلانکټونونو څخه تغذیه کوي. ښوونکې پلانکټونونه څرنګه موجودات دي؟ مسا جانې پام وکړئ، درته تعریف کیږي، تاسې هم ځان سره نوٹ کړئ. پلانکټونونه کوچني مایکروسکوپي جسمونه دي چې په آزاده ډول په اوبیزو چاپیریالونو یعنی تازه اوبو کې د سمندرونو سطحې ته نږدې لامبو وهي. او همدارنګه دریم ډول د سمندر د ژورو برخو اوبه دي چې په دغه اوبو کې سمندري موجودات په مطلقه تیاره، سړو او تر ډېر فشار لاندې ژوند کوي. هغه حیوانات چې په ژورو برخو کې ژوند کوي په معمول ډول په مستقیم او غیر مستقیم ډول له پلانکټونونو څخه د خوراکي موادو په توګه کار اخلي. غیر مستقیم ډول څرنګه؟ یعنی دوی هغه ژوي خوري چې له پلانکټونونو څخه تغذیه کوي. د تازه اوبو بایوم له دغه سمندري اوبو له ډولونو سره څه توپیر لري؟ سنه جانې د سمندري اوبو بایومونه لکه د اطلس سمندر، د الکاهل سمندر او داسې نور په مطلق ډول مالګینې اوبه لري، خو د تازه اوبو بایوم خوږې اوبه لري. دلته وګورئ. د تازه اوبو په بایوم کې جهیلونه، حوضونه، سیندونه او چینې شامل دي چې د ساحل اړخه ډېر محدود بایوم دی، ځکه جهیلونه د ځمکې یوازې 1.8% او سیندونه او چینې یوازې 0.3% سطحه پوښي. د ژوندیو جسمونو ډېری ډولونه لکه نباتات، کبان، د مفصلیه حیواناتو یا آرثروپودا ډولونه، پست بدني یا مولاسکا او نور کوچني بېشمزۍ حیوانات چې پرته له مایکروسکوپ څخه نه لیدل کیږي په دغه بایوم کې ژوند کوي. هغه موجودات چې په دغه جهیلونو او حوضونو کې ژوند کوي د اوبو په سطحي برخه کې ژوند کوي که په تل کې؟ زله جانې تازه اوبه د ژوندیو موجوداتو ژوند ته په کتو په 3 برخو ویشل شوي دي. وګورئ. جهیلونه یا حوضونه 3 زونونه یا برخې لري چې ژوندي موجودات پکې ژوند کوي: ساحلي زون، د لیمنټیک اوبو زون او ژوره برخه. ښوونکې یاد مو شول، دغه برخه ما او محسا جانې ښه په دقیقه لوستې ده. که مو اجازه وي چې موږ یې تشریح کړو. ډېر ښه، مهرباني سنه جانې. لومړی ساحلي برخه ده. ساحلي برخه لږه ژوره او ساحل ته نږدې ده چې اوبیز نباتات د ذوحیاتین ښکار کوونکې حشرې او کوچني کبان پکې ژوند کوي. آفرین، دقیقاً. ښه، دویمه برخه زه تشریح کوم. مهرباني. د حیواناتو د ژوند دویمه برخه د لیمنټیک زون په نامه یادېږي چې په دغه انځوریزه کڅوړه کې واضح شوې ده. د لیمنټیک زون هغه ساحې ته ویل کیږي چې له ساحلي برخې لرې وي خو سطحې ته نږدې وي. دغه برخه د لامبوزنو الجیانو، لامبوزنو پلانکټونونو او کبانو د اوسېدو ځای دی. ښه، او ژوره برخه یا پروفانډډ زون په خوږو اوبو کې د اوبو ژوره برخه ده او د هغه ساحې لاندې ده چې د لمر د وړانګو اغېزه ورته رسي. ډېر شمېر بکتریاوې او چینجي ته ورته جسمونه یې په بستر کې ژوند کوي. د یادولو وړ ده چې ټولې تازه اوبه په پوره اندازې ژورې نه دي چې په دغه زون کې شامل شي. ډیره زیاته مننه. نو هغه کبان چې د چنګاښ یا د جال په مرسته ښکار کیږي د لیمنټیک په ساحې کې دي همداسې ده؟
هو ماسه جانې، خو په مطلق ډول داسې نه ده، ځکه چې کبان کیدای شي په 3 واړو برخو کې وي. د مرطوبو ځمکو بایومونه څرنګه دي ښوونکې؟ ثنا جانې، د مرطوبه ځمکو بایومونه پر سکرین باندې درته تشریح کیږي، دقت وکړئ. د مرطوبو ځمکو بایومونه هغه بطلاقونه دي چې اوبو پوښلي دي. مرطوبې ځمکې اوبیزو نباتاتو پوښلي دي او په دغه بایوم کې بېشمزې حیوانات، الوتونکې او ځینې نور ژوي ژوند کوي. دغه بایوم د هایدروفایټونو په نامه هم یادیږي او د ځمکې تر ټولو حاصلخیزه ایکوسیستم دی. ښه ګرانو زده کوونکو، تر دې ځایه که کومه پوښتنه لرئ نو کولی شئ چې ویې پوښتئ، که نه نو د خپرونې درېیمې برخې ته به لاړ شو. نه ښوونکې، پوښتنه نه لرو. یوه لنډه دمه لرو خو وروستۍ برخه له لاسه ورنه کړئ. د خپرونې دوام ته ښه راغلی. لکه څرنګه چې په جریان کې یې د بیولوژي د 11 صنف وروستۍ خپرونه ده. نو په دې خپرونه کې موږ یو ډېر په زړه پورې فعالیت هم لرو او په پای کې ستاینلیکونه او دغه شان ډالۍ هم ویشو. نو له موږ سره پاتې شئ او وبګورو چې دا څه ډول خپرونه ده. ښه نو ګرانو زده کوونکو، چمتو یئ؟ هو ښوونکې. ډېر ښه. نو 3 واړه دغه میز ته راشئ او یو کارت انتخاب کړئ. ښوونکې، اوس اجازه ده چې کارتونه وګورو؟ هو، خو څوک باید د بل چا له کارته خبر نشي. سمه ده ښوونکې. اوس د بایومونو ځانګړتیاوې او نښې چې په کارتونو کې مو لیکل شوي دي یو بل ته یې ولولئ او هغه کس د کومو نښو له مخې چې تاسو یې ورته وایئ په 5 ثانیو کې یې په ډاګه کوي او د 5 امتیازونو ګټونکی کیږي. که نه پرته له هغې بل کس به ځواب ورکوي او امتیاز به ترلاسه کوي. سمه ده ښوونکې. زه لومړی له محسا جانې پوښتم. ډېر ښه، مهرباني. کلنی ورښتې له 30 تر 50 سانتي مترو ته رسیږي. په دوبي کې د تودوخې درجه د سانتیګریډ 30 درجې ده. په ژمي کې د تودوخې درجه د سانتیګریډ له 10 تر 12 درجو پورې ده. د چاپارال بایوم دی. شاباس محسا جانې، تا 5 امتیازات ترلاسه کړل. اوس اجازه ده چې زه له زلا جانې وپوښتم؟ هو ثنا جانې. له 3 ډولو ټولنو څخه جوړ شوی دی. د ځمکې 2/3 برخه یې پوښلې ده. ځواب یې سمندري بایوم دی. شاباس ثنا جانې، ته هم د 5 امتیازونو ګټونکې شوې. ښه نو محسا جانې، اوس تا نوبت دی چې له ثنا جانې څخه پوښتې او که له زلا څخه. له ثنا جانې پوښتم. مهرباني. دغه سیمه د لامبو وهونکو الجیانو، پلانکتونونو او کبانو د اوسېدو ځای دی. ځواب یې د سمندر د سطحې اوبه دي چې په سمندري بایوم پورې اړوند دي. شاباس، تا هم 5 امتیازات ترلاسه کړل. ډېره زیاته مننه چې کره او سم ځوابونه مو راکړل. اوس به په لنډه توګه لاړ شو او د نن ورځې د زده کړې پایلې به وګورو. د زده کړې پایلې. زده کوونکو زده کړل چې د چاپارال بایوم باراني ژمی او ګرم اوړی لري چې نباتاتو یې له وچکالۍ سره توافق کړی دی. پاڼې غورځوونکي معتدل ځنګلونه ډېر اورښت او معتدله تودوخه لري چې د هوسۍ او تور اک په څېر حیوانات پکې ژوند کوي. واښه لرونکي معتدلې سیمې حاصلخیزه خاوره لري او د کرنې لپاره مناسب بایوم دی. سمندري بایوم پر 3 برخو ویشل شوی دی: د لږ ژور سمندر اوبه، د سمندر د سطحې اوبه او د سمندر د ژورو برخو اوبه، چې دغه هره برخه د ژوندی موجوداتو ځانګړې ټولنې لري. مرطوبې ځمکې تر ټولو حاصلخیزه ایکوسیستم دی چې له بېشمزې حیواناتو او اوبیزو نباتاتو څخه ډک دی.
بله، اوس هم راورسېدو تر ټولو حساس او مهم پړاو ته. راځئ چې وګورو چې کوم زده کوونکي تر ټولو ښه او غوره د فراغت متن لیکي. د فراغت پر متن مو له موخې پوهه نشم ښوونکې. ښه نو ګرانو زده کوونکو، زه تاسو ته ورقې درکوم. یوازې یو متن له صنف څخه خپلې خاطرې او خپل د راتلونکي پلان پکې ولیکئ. البته تر څو چې کولی شئ متن ښه، احساس لرونکی او انګیزشي ولیکئ، ځکه چې امتیاز لري. ښوونکی پیل کړو. خو ثنا جانې پیل کړئ، یوازې 20 ثانیې وخت لرئ. ښه ګرانو زده کوونکو، بشپړ شو؟ هو ښوونکې. ښه نو زله جانې له تا څخه یې پیلوو. لومړی ته په خپل ځای کې ودرېږه او خپل متن دې په لوړ غږ سره ولوله. د بیولوژي صنف پای ته رسېدل د خوشحالۍ او د زړه تنګونې یو ترکیب و. علمي خاطرې او ملګري به مې تل په یاد وي. اوس له یوې نوې انګیزې سره د طبي علومو پر لور ګام اوچتوم چې زما لپاره خپلو هیلو ته د رسېدو پر لور یو نوی پیل دی. شاباس، ډېر عالي. پر ما یې هم اغېزه وکړه. ته په دې متن سره په بریالیتوب سره د بیولوژي له 11م صنف څخه فارغه شوې. نو ته اوس کولی شې چې لاړه شې خپله ډالۍ او ستاینلیک دې در واخلې. ښه نو ثنا جانې، اوس هم ستا نوبت دی. ته هم خپل ځای کې ودرېږه او خپل متن دې ولوله، وګورو چې تا څه لیکلي دي. بیولوژي د حیات منځ ته زما لپاره یو په زړه پورې سفر و. اوس د صنف په پای ته رسولو سره یو ګام خپلو موخو ته چې ټولنې او خلکو ته خدمت دی نږدې شوم. له دغه صنف څخه ستا فراغت یې هم درته نیکمرغه وي. له تاسو څخه هم ډېره زیاته مننه ښوونکې چې ډېر زحمت او زیار مو ویستلو. اوس ته هم کولی شې چې خپله ډالۍ او ستاینلیک دې در واخلې. ډېر ښه. ماسا جانې، ستا نوبت دی، مهرباني. بیولوژي زما لپاره یوازې یو مضمون نه و، بلکې د ژوند او د خلقت د نظم د درک یوه ډیوه وه. او تر ټولو ښکلې تجربه مې دا وه چې ستاسو په شان ښوونکي او ملګري راسره ول. نن د دغه صنف په پای ته رسېدو سره هیلهمنده یم چې یوه ورځ ښوونکي شم او راتلونکي نسل ته په علمي برخه کې خدمت وکړم. ډېر ښه، ډېر ښکلي پیغامونه. زه هم له تاسو څخه مننه کوم چې په ډېره ښه او عالي ډول مو موږ ته تدریس وکړ. هیله کوم مهسا جانې، اوس ته کولی شې چې خپله ډالۍ او ستاینلیک دې در واخلې. ښوونکي موږ هم تاسو ته یو ډالۍ لرو. دغه رسامي نارنجي جانې د صنف په پیل کې رسم کړه او ویې ویل چې زما لخوا یې ښوونکي ته ډالۍ کړئ. ډېره زیاته مننه له نارنجي جانې څخه. څومره ښکلی رسم یې ویستلی دی. له تاسې ټولو زده کوونکو څخه نړۍ مننه چې د 11م صنف د بیولوژي په خپرونې کې مو له موږ سره ملتیا وکړه او یوازې مو پرې نه ښودو.